یو سړی راغی کښتۍ ته ودرېدی، کښتۍ پر دریاب پورې وته. د هوښیار سړي د نه هوښیار یا د په ګډ عقل د یو عقل پر کې یو سړی به دریاب ته راغلی ودرېدی، داسې ورته وکتل کښتۍ کې ډېر خلک دي، کښتۍ ډکه هم ده، په کښتۍ کې یو ځای اوښ تړلی دی، اوښ او ګوډې نه دي تړلي، یو ځای بیزو ایله ده، بیزو شادو. دی چې راغلی چې ورته ودرېدی ما کښتیوان ته ویلې ورور زما ټکټ راکړه، زه په دا کښتۍ کې نه ځم. هغه ویل ولې نه ځې؟ ویل دا کښتۍ اوړي، دا کښتۍ اوړي، زه په دې کې ځان نه وژنم، هغه راکړه ما ټکټ راکړه. ټکټ یې ورکړي، سړی ولاړی، هغه راغلی ویل کښتۍ واوښته، دونې خلک زخمیان شو، دونې خلک ګوډ شو، دونې خلک دا نه منه مړه شو. دا کښتیوان دا خیال شو چې دا ماته چې کوم سړي خبره کړې ده دا زما خیال زرګ دی، دا که وایي ډېر لوی ولي دی، اسلامیدان یې بازار ده پیدا یې کړي، د تل چوتیالی ترین دی یا ناصر دی یا اوښخېل دی یا سرزی دی یا مری دی، چې اوس هغه د خدای یې وګوره، ته خو د خدای زرګې پر لاس دې مچوم او کښتۍ خو واوښته، ته په دې څنګه خبر وې؟ ده وویل ما چې ورته وکتل سړی دا بیزو چې کښتۍ روانه چې نه کښېږي، هلته د اوښ ګوډه نه وه تړلې، دا بیزو خامخا دې اوښ له ورځي او اوښ که په دې کښتۍ کې پړانګ کې نارې کې دا کښتۍ اوړي. هغه اوښ دغسې وشو چې موږ روان شو، بیزو راوغورځېد، دغه اوښ په سر کښېناسته، اوښ لغتې کې موږ یې ګرد واړو. اوس دوی نه مني دا پاکستان، دا کښتۍ ده، اوښان کې ناست دي، بیزوګانې لټې او پښې یې نه دي وتړلې، دا اوړي. وره بیزو وتړده، بیزو وتړده، اوښ ګوډه وتړه، خیر خیریت دی، ماڼو به لګیا وي، کښتۍ به وایي ګرد به پورې باسو، ولاړ به سو، موږ ډوډۍ پیدا کړو، موږ عزت پیدا کړو، هم به پاکستان زنده‌باد شي تر قیامته.